دنیا کې دوه ګناهونه دي چې هغه ړومبي شوي وو. هغه دواړه ګناهونه د یو پیغمبر د کور نه شروع شوي وو. یو ګناه چې هغه حسد او بغض و، او دویم ګناه چې هغه قتل و. کړي هم داسې چا وو چې هغه د پیغمبر بچی و، د پیغمبر زوی و، او حسد او بغض هم د هغه چا سره کړی و چې هغه د پیغمبر بچی و او د پیغمبر زوی و. قتل هم د هغه چا کړی و چې هغه د پیغمبر بچی و او د پیغمبر زوی و. صرف او صرف انبیاء علیهم السلام دي چې هغوی معصوم دي او د هغوی نه ګناه نه کېږي. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه العقود الدریه کې ذکر کړي دي العصمة لم تثبت الا للانبیاء علیهم السلام. د ګناه نه پاک صرف انبیاء علیهم السلام دي. باقي د هر یو انسان نه ګناه او جرم کېږي. په دې ګناهونو او په دې جرمونو کې لوی جرمونه او لوی ګناهونه دغه دي چې یو حسد دی او یو قتل دی. د شرک نه بعد په عامو ګناهونو کې دا لوی ګناهونه دي. ځکه حسد او بغض دا بنیاد دی د ټولو ګناهونو لپاره، او قتل انتها ده د ټولو ګناهونو. دا قتلونه، دا شهادتونه، دا حق پرستو دا په هغه ملکونو کې نه دي چې هغه کفري ملکونه دي، بلکې دا په هغه ملکونو کې زیات دي چې کوم اسلامي ملکونه دي. پای کې پاکستان، پای کې افغانستان، پای کې ایران او داسې نور اسلامي ملکونه، پای کې قتل و غارت، پای کې حسد او بغض دا د نورو په نسبت باندې هغه زیات دي. کله چې سړی تاریخ وګوري نو تاریخ کې چې صورت ګوري نو اکثر نیکان بندګان حق پرست وجلې شوي دي او پای کې درېمګړو خلکو خپل کار کړی دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله محمد بن ابي بکر لیږه نو هغه له یو خط ورکړه، خلکو ته یې لیکلي اذا جاءکم محمد بن ابي بکر فاقبلوه، چې محمد بن ابي بکر راشي نو هغه قبول کړي. په لاره کې څه بیان ولاړو او هغوی ته ووایي چې دا خط راکړه او موږ یې ښکلو د خلیفه خط دی. خط یې ترېنه واخیست او د بې د لاندې نه یې ټکی لرې کړه او بره یې پرې دوه ټکي وکړل، د فاقبلوه نه یې فقتلوه جوړ کړ او هغه له خط ورکړ. مخکې نور کسان ولاړو د دوی ملګري، هغه ته ویل ته چېرته ځې؟ هغه ورته ویل ځم ګورنر یې ولېږلم. وی تا خط کتلی دی؟ او چې هغه خط وګور نو هغې کې لیکلي اذا جاءکم محمد بن ابي بکر فاقتلوه. هغه ویل زما د قتل حکم یې کړی، څه بیان و شور جوړ کړه او راځئ د مسلمان د قتل حکم یې کړی او راځئ چې دا عثمان رضی الله تعالی عنه ووژنو. او د هغې نه یو فتنه را روانه کړه. محمد بن ابي بکر چې راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته وایي یا ناسل، ناسل هغه زناور ته وایي چې هغه باندې ویښته ډېر وي او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په بدن باندې ویښته زیات وو. هغه ورته ویل واره ستا پلار به زما ډېر احترام او قدر کو او ته ما ته ناسل وایې. هغه ملامته شو، هغه واپس لاړ. خو چا چې هغه فتنه جوړول غوښتل نو هغه یې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه پرې نه ښود تر هغې پورې چې هغه یې شهید کړ. زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ خپل قاتل ونه پېژنده. ښه راته معلوم دی، ویلی نه شو چې دا فلانې دی. یو کلي کې خلکو تړون کړی و، وی که چا کنځل وکړه نو 10 روپۍ جرمانه ده. زمیندار ته غویی کیل کې سملاس نو هغه ورته په پوله ودرېده، چوکي موکي ورکړې خو هغه پاڅېده نه، په ټوټي ورته لاس کې ایښویې، اوس 10 روپۍ راڅخه نشته چې تا ته دله ووایم کنځل درته وکړم. خبره دا ده
چې کله په افغانستان کې امن راځي په پاکستان کې امن راځي یو دریم قوت راپاسي هغه بیا یو مسله جوړول غواړي نو دلته مسلمان وجنه ولته مسلمان وجنه یو ډله کې مسلمان وجنه او په بله ډله کې مسلمان وجنه دا د دې لپاره چې موږ په جذباتو کې راولي او د هغې هغه مقصد موږ سر ته ورسو زموږ د حکومت نااهلي دا ده چې هغې هغه درېیمه ډله کوم چې فسادات جوړول غواړي ښه یې پېژني خو هغې ته لاس نه اچوي موږ دا غواړو چې حکومت هغې ته لاس واچوي هغه درېیمه ډله چې کوم دا کار کوي مولانا رحمتي هغه چاته کنځل نه وکړي هغه چا بې عزتي نه وکړي هغه چا سره جنګ جګړه نه وکړي هغه څه داسې یو لوی جرم او لوی کار نه وکړی د دې لپاره هغه شهید کو چې یو مسله جوړه کړي یو فرقواریت شروع کړي او هغه خلکو مقصد پوره شي او زموږ نه کار والي موږ هم بدنام کړي چې دا فرقواریت کوي او د هغې کار او د هغې مقصد وبوشي موږ به څه کوو زموږ ذمهداري څه ده او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعضې خو ویلي دي خو د هغې علاج هم ښه دی ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوي او نهی عن المنکر د هغې لپاره درې طریقې ښیلي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك من خردل من الإيمان اول په لاس منې کول دا د حکومت کار دی موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې هغوی د یو جومات په ګوټ کې یو طالب معلومولی شي هغوی د جومات په ګوټ کې یو سړی معلومولی شي چې هغه چاله ډوډۍ ورکړي او یا یې چای ورکړي هغوی قاتل نشي معلومولی ښه ورته معلوم دی دا نه چې معلوم نه دی ښه ورته معلوم دی خو لاس ورته نشي اچولی ځکه د هغې شاته بل قوت ولاړي موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو تاسو همت وکئ تاسو راپاسئ تاسو لاس واچوئ موږ علما به انشاءالله تاسو سره ولاړ شو موږ به ستاسو ملګرتیا کوو موږ به در سره تعاون کوو او که داسې نه وي نه به عالم پاتې کېږي او نه به سیاسي لیډر پاتې کېږي نه به بل پاتې کېږي دا ملک به داسې تباهي او تباه به روان وي او تباه به وي راځئ چې د حکومت نه مطالبه وکړو دغه قاتلان ونیوي او تش نیول نه پولیس خو خپل کار وکړي قاتل ونیوي عدالت ته لاړ شي نو هغې پرېږدي دا هم نه چې ونیوي او بیا یې پرېږدي چې هغه له سزا ورکړي او هغه سزا د خلکو لپاره عبرت وګرځي موږ په دې نیت باندې نن دې ځای کې یو ځای شوي یو دې له مختلف جماعتونه مختلف خلک مختلف علما د مختلفو پارټو هغه د دې وجې نه راځي چې دا خلکو ته ښیي چې ټیک د پارټي به د هر چا ځان لري تنظیم به یې ځان لري خو ګورې د زړه نه هغه یو دي متفق دي او متحد دي موږ په دې نیت باندې راغلي یو انشاءالله زه او زما جماعت او زما ملګري موږ به تاسو سره په هر ډګر ولاړ یو کله چې تاسو اواز راکړو نو موږ به لبیک وایو او ستاسو خواته به ځان رارسوو زما دعا ده چې الله دې مولانا له هغه جهان ښایسته کړي هغه خو حدیث کې راځي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا د مؤمن دپاره جیل دی د جیل نه چې جیلي وځي نو هغه جیلي خوشحاله وي خو هغه نور ملګري ورپسې خفوي مولانا خو د جیل نه ووته هغه لاړ هغه خپلو خوشحالو ته به انشاءالله رسېدلی خو موږ ورپسې خفه یو زموږ ملګري ورپسې خفه دي علما ورپسې خفه دي خپلوان ورپسې خفه دي ځکه زموږ نه مخکې لاړ د هغه پروانه راله هغه د جیله ووته موږ لا اوس هم په جیل کې یو موږ ورپسې خفه یو دې خفګان کې موږ یو ځای شوي یو
منګه یو بل ته تسلی ورکو مولانا صاحب ته دعاګانې کوو چې الله هغه جان ښایسته کړي الله یې مخې ته رڼا کړي الله یې قبر منور کړي او د هغه پسماندګانو له الله صبر جمیل ورکړي او موږ به انشاءالله تاسو سره په دې غم کې پوره شریک یو کله چې تاسو आवाज راکو موږ به انشاءالله تاسو سره ولاړ یو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين